علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران دوستانو سم الله تعالی شم په سټیمیل نیو یوټیوب چینل کې به هم تاسو په چوبر کې حاضر شوم د نیو ویډیو سره ګران دوستانو لکه څنګه چې مې بل ځل تاسو ته یو اپلیکیشن درښودلی و چې کلیپ کلابس همداسې حساب او داسې نور هم انشاءالله تاسو ته پاینده کې درښیم نو بیا مې یو بل اپلیکیشن تاسو ته راوړی چې غواړم یې در معرفي کړم او د پیسو اپلیکیشن دی څنګه ورڅخه پیسې ګټلی شو نو ډېر اسانه او ساده دی تر ټولو څخه اسانه دی نو راځو ګران دوستانو تاسو به په پلی سټور کې ډیلی سټیټس سرچ کوئ او دا به را ډاونلوډ کړئ لکه تاسو ته چې په سکرین کې څنګه ښکاري ډیلی سټیټس او لینک زه انشاءالله په ډسکرپشن کې هم تاسو ته پرېږدم نو په دې زه کلیک کوم دا خلاصوم ګران دوستانو کله چې خلاص شو نو دلته ماته وایي چې کوم یو ژبه ته انتخابې آل لینګویج دی مثلا انګلیش ورته انتخابې اردو ورته انتخابې هندي او هر ژبه چې ورته انتخابې مثلا زه انګلیش ورته انتخابوم او سلیکټ باندې کلیک کوم تاسو ته سلیکټ درښیم په دې کلیک کوم بیا رانه اجازه غواړي پرمیشن غواړي په لاندې پرمیشن زه کلیک کوم ګران دوستانو کله چې مې په دې کلیک وکړو نو الاو کوم دا هم لیټر کوم بیا راځم ګران دوستانو تاسو ته به صفحه داسې ښکاري شي بیا راځم دغه درې خطونه چې تاسو ګورئ په دې زه کلیک کوم ګران دوستانو کله چې مې په دې کلیک وکړو نو دغسو به دغلته کلیک وکړئ وبخئ دلته نه دلته تاسو ته وایي چې لوګین ټو یور اکاونټ تاسو به په دغه لوګین باندې لاندې لوګین باندې کلیک وکړئ کله چې مې په دې کلیک وکړو نو تاسو دوه اپشنه درکوي ګران دوستانو چې یو فیسبوک دی او بل هم جیمیل دی نو زه د جیمیل سره لوګین کیږم لاندې جیمیل ورته سلیکټ کوم نو ګران دوستانو تاسو به ورته یو جیمیل انتخاب کړئ په کوم جیمیل چې تاسو غواړئ اکاونټ جوړ کړئ زما دغه څو جیمیلونه دي زه ورته یو دانه سلیکټ کوم نو ګرانو دوستانو دلته ماته وایي چې ریفیل کوډ تاسو ته چې په دې څنګ کې ښکاري دغه ریفیل کوډ به تاسو ورکئ او په دغه ریفیل کوډ سره تاسو ته 100 پوینټ درکوي ګران دوستانو دا موږ ته هیڅ ګټه نه لري ګران دوستانو دا چې زموږ ریفیل څخه څوک استفاده کوي هغې ته ګټه لري ځکه 100 پوینټه ورکوي زه دغه ریفیل کوډ دغلته یو واردوم زموږ دغه ریفیل کوډ دی تاسو یې هم دلته وارد کوئ کله چې دغه اپشن بعضو ته یې نه ورکوي میبي لیټر باندې به کلیک نه کوئ زه دلته ریفیر واردوم ګرانو دوستانو تاسو ګورئ چې ما دغلته ریفیل وارد که نو تاسو هم دغه ریفیل وارد کړئ ځکه چې په دې تاسو ته 100 پوینټه درکوي ګران دوستانو نو زه راځم په دې سبمیټ باندې کلیک کوم کله چې په سبمیټ باندې کلیک وکړو ستاسو آی ډي به لوګین شي وګورئ ګران دوستانو ماته ویل چې نیو ریسټریکشن معنا تاسو نوی رجسټر شوي دغه کې نو تاسو بیا راشئ تاسو نور کار څه دی ګران دوستانو تاسو په همدې درې نقطو باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو راشئ دغه مای پروفایل باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې کلیک وکړو ګران دوستان نو تاسو را دغلته ګورئ چې دومره تر اوسه نه فالوورس لرئ او نه کوم سټیټس هم ورکړی او نه هم څوک فالو کړي دي ایډیټ پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو کله چې په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړو ګران دوستانو دغه نوم ما تیار ورکړی صرف حساب باندې کلیک کوم او خلاص تاسو کولی شئ چې جیمیل هم ورکړئ فیسبوک لینک هم ورکړئ یوټیوب او انسټاګرام هم خو بس یو پیره باید تاسو په صف کلیک وکړئ ځکه چې ستاسو اکاونټ په دې نوم صف نه دی که غواړئ چې په همدې نوم صف شي بیا به صف باندې کلیک وکړئ بس سمه شوه ګران دوستانو دا ته وایي چې ستاسو اکاونټ په مکمل ډول سره په دغه نوم جوړ شو نو به تاسو راشئ ګران دوستانو دغه آی ارنینګ ته به راشئ چې نور کار زموږ دلته دی مای ارنینګ باندې به کلیک وکړئ ګران دوستانو نو تاسو ګورئ چې ماته دغلته دغه راکړی ګران دوستانو ریفیل کوډ چې دی دغلته ریفیل کوډ تاسو ته درکوي ستاسو خپل ریفیل کوډ دی او دغه ماته وایي چې 100 پوینټ یعنې 0.1 د کوم ریفیل چې ما د چا وارد کړو ګران دوستانو نو هغې ماته راکړه او دلته تاسو ته بل درښیي ګران دوستانو چې 0.1 ډالر کیږي یعنی 0.1 ډالر کیږي یا $1 کیږي سمه ده 0.1 ډالر
نو دغه تاسو ته دلته هم ښایي ګران دوستانو چې 100 پوینټه او دغلته 0.1 دی. نو 100 پوینټه چې ما د هغه چا چې دلته تاسو کتلی شئ دغه د هغې آی ډي وه چې ما ترې هغه ریفیل وارد کړو نو ما ته 0.1 یعنې 100 پوینټه راکړه. نو تاسو کولی شئ چې د هر چا ریفیل وارد کړئ نو تاسو ته به په هغې پوینټه درکوي. نو راځم ګران دوستانو دې کې اوس تاسو ته ښیم چې څنګه دې کې کار کېږي. تاسو وګورئ چې دلته اوس هېڅ څه نشته ګران دوستانو. نو زه صفحې ته راځم. دې کې څه کار دی ګران دوستانو، که چېرته تاسو کلپ کلاپس ویډیو کتلی وي نو هغه هم داسې ده او دا هم هغه هسې ده. نو اوس هغې غوندې دا ګران دوستانو تاسو په دې عکس کلیک وکئ. که تاسو دغه عکسونه ګورئ نو په دې باندې تاسو ته پوینټ درکوي او بیا پوینټ ډالر ته خپله تبدیلیږي. نو صرف ما دغه یو عکس وکتو ګورئ ګران دوستانو دلته لیکلی چې لو می لو مای ډاګ صحیح ده. نو اوس دلته کولی شو چې موږ لایک هم ورکو که لایک ورنه کړو پروا نه کوي. نو صرف عکسونو کتل درته ښیم. ما یو عکس وکته اوس راځم بیرته په همدې 3 نقطو کلیک کوم مای ارنینګ باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ چې زما دغه پوینټه څو ته واوښتل یعنې ډالر څومره جګ شو. تاسو وګورئ ګران دوستانو صرف یو عکس تاسو ته ګورئ عکس هم درته ښایي چې دغه عکسو په دې دومره ډالر درکړه. نو پوینټ هم درته ښایي چې دومره پوینټ ستاسو جمع شو او دومره ډالر شو. نو ګران دوستانو دلته څومره عکسونه چې تاسو وګورئ راځم بیا یو بل عکس وګورم. تاسو هغه ځان سره یادوري کړئ چې زموږ ډالر څومره. اوس راځم بل عکس هم ګورم. دغه عکس باندې کلیک کوم چې هر عکس تاسو ګورئ پروا نه کوي. هر عکسونه چې تاسو ګورئ که لایک هم ورکوئ یا نه ورکوئ. بس زه بیرته بیک کېږم او راځم هماغه 3 نقطو باندې کلیک کوم مای ارنینګ ته راځم. نو تاسو وګورئ چې زما اوس هغه ډالر ګورئ چې نور هم جګ شو ګران دوستانو. نو تاسو ګورئ چې دلته زما او دلته ښیم چې په دغه عکس ما دومره ډالر درکړه. په دغه بل عکسو او دغه ریفیلو دغه اخرنی ریفیلو چې ما وارد کړو په ریفیل راته راکړو. نو ستاسو ریفیل هم ما تاسو ته په ویډیو کې وښوده چې دغه ریفیل دی زموږ که تاسو استفاده وکړه تاسو ته ګټه ده. موږ ته څه ګټه نه راکوي. دا داسې نه دی لکه حساب یا کلیپ کلاپس غوندې که تاسو زموږ ریفیل څخه استفاده وکړئ نو موږ ته به دلته جوایز راکړي یعنې نه داسې خبره نشته. نو دا وه د دې طریقه چې موږ څنګه دې کې کار کولی شو. که ویډیو هم وګورئ نو لا هم پوینټ زیات درکوي او که عکس وګورئ پوینټ هم زیات درکوي. چې څومره دغه عکسونه تاسو ګورئ نو په هر عکس باندې تاسو ته پوینټ درکوي ګران دوستانو. نو راځم اوس دا طریقه د کار کولو طریقه خو تاسو وکړه چې دغه نور اپشن بیا بل وخت تاسو ته تشریح کوم. صرف همدومره تاسو دې ویډیو کې یاد کړئ. نو دغه عکسونه که تاسو وګورئ تاسو سره ډالر یادېږي جمع کېږي او بیا تاسو ډالر څنګه لیږلی شئ. دغه ویډیوګانې دي چې فني ویډیوګانې غواړئ مینهناک او هر رقم ویډیوګانې که تاسو غواړئ دلته کتلی شئ. دغلته راشئ ګران دوستانو دې ځای کې هر قسم ویډیوګانې چې تاسو غواړئ چې ویې ګورئ لکه یوټیوب غوندې دی چې هر قسم ویډیوګانې غواړئ نو دلته تاسو کتلی شئ ګیمي ویډیوګانې مینهناک هر رقم. نو راځم اوس د پیسو د ویستلو طریقه تاسو ته درښیم ګران دوستانو. کار هم زده کړو چې دغه عکسونو باندې تاسو ته پوینټ درکړي. لکه فیسبوک غوندې عکسونه ګورئ ګران دوستان څومره چې ډېر عکسونه وګورئ هماغومره زر تاسو پیسې جمع کېږي او که ویډیو ګورئ په ویډیو ډېره پیسې درکړي نور هم د دې نه. نو راځم په دې 3 نقطو بیا کلیک کوم ګرانو دوستانو. کله چې په دې کلیک کوم مای ارنینګ ته راځم. مای ارنینګ ته چې راغلم اوس دغه پیسې مونږ څنګه ځان ته لیږلی شو. تاسو وګورئ چې ما هغه نوی عکس هم وکتو په هغې ما ته راکړه. نو په دې تاسو ته دغسې پیسې درکوي. اوس راځم د دې پیسو ویستلو طریقه. نو ګران دوستانو تاسو به دغلته ریکویسټ ویدرا باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسو ته دغسې صفحه راغله نو تاسو پیپال لیکلی په دې پیپال به کلیک وکړئ. بیا تاسو ته درښیم په همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ دغه پیپال چې لیکلی. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته دلته اپشن یې درکوي چې پیپال دی پیمنټ دی فون پی دی او ګوګل پلی دی او دغه نور اکاونټونه دي چې مثلا دې نه لیږلی شي. خو موږ ته کوم یو پکار دی ګران دوستانو که پیپال ته یې لیږئ که هر څه ته یې لیږئ. خو کوم ملګري چې وایي نه زه سیم کارت ته لیږم نو سیم کارت طریقه دغه فون پی دی او دغه پیپال دغه دی هر کوم یو ته. مثلا زه سیم کارت ته لیږم دا فون پی باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ چې ما ورته فون پی انتخاب کړ او دغلته راځم خپل نمبر ورته انتخاب کوم. ګران دوستانو یو خبره هم په یاد چې ستاسو کوډ نمبر باید ورکړئ. زه افغانستان کې خپل کوډ نمبر ورکوم چې بس 93 دی بیا خپل نمبر ورکوم. کله چې نمبر هم ورکړو ګران دوستان نو تاسو ته دلته لیکلی چې سینډ ریکویسټ دغه ریکویسټ به تاسو سینډ کړئ.
ګورئ ګران دوستان دلته موږ ته یو څه ولیکل تاسو ګورئ چې دلته موږ ولیکل ګران دوستانو چې ستاسو باید یعنی $10 پوره وي یعنی 10,000 پوینټ ستاسو پوره وي چې 10,000 پوینټ $10 کیږي نو تاسو باید او لومړی سر کې خپل $10 پوره کړئ او بیا د هغې نه $10 نه چې څومره پورته وي تاسو لیږلی شئ ګورئ ګران دوستان که ځکه په دې سینډ ریکویسټ کلیک وکړم ما تا هلته علامه راکوي چې ویدرا منیمم 10,000 پوینټس صحیح ده نو ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې تاسو باید لومړی $10 پوره کړئ او دغه بیا ولګي ډېر اسان او ډېره ساده طریقه ده ګران دوستانو داسې اپلیکیشن دی چې بیخي زړه تنګون او کوم سخت کار نه دی صرف تاسو کولی شئ چې دغه عکسونه وګورئ دې کې ډېر زیات پښتنو ملګري هم شته تاسو کولی فیسبوک غوندې عکسونه پکې وګورئ او پر هر عکس باندې تاسو ته که یې لولئ که هر څه کوئ خو بس تاسو ته په دې عکس په کلیک کولو سره تاسو ته $1 درکوي نو ډېر اسانه او ښایسته طریقه و ګران دوستانو چې ما سمې الله تعالی تاسو درو ښودله نو ګران دوستانو که تاسو تر اوسه زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو له ځان سره په ګروپونو او په نورو ځایونو کې شیر کړئ تر څو زموږ نور ورونه هم له دې څخه خبرې شي نو تر بل ویډیو د الله په امان په پکرب مو سپارم